دوست محمد خان چې له خپل زوی اکبر خان سره د څو میاشتو راهیسې د بخارا امیر بندي کړی و، د یو افغان سوداګر په مرسته له بند څخه تښتېدلی و. سوداګر یونس خان د دوست محمد خان د بندیخانې ساتونکو ته 10,000 روپۍ رشوت ورکړ چې د شپې لخوا دوست محمد خان او اکبر خان له زندان نه راوباسي او د ساتونکو ته یې وسپاري. د اګست پر 14 د جمعې په شپه چې د زندان مشر په میلمستیا تللی و، د زندان دوه ساتونکو دوست محمد خان او اکبر خان چې جامې یې څیرې څیرې وې له بنده راویستله او د یونس خان کسانو ته یې په لاس ورکړل. یونس خان خپلو کسانو ته ویلي و چې دوست محمد خان او اکبر خان ته نوي جامې، آسونه او روپۍ ورکړي او ورته وایي چې په جلا جلا ډول له بخارا ووځي چې د چا شک پرې ونسي. پلار او زوی چې جامې بدلې کړې نو په بیړه یې مخه وکړه. په تلو تلو کې دوست محمد خان او اکبر خان ته ویله که په لاره سره یو ځای نسو نو په بلخ کې به سره وینو، خدای دې په خپل امن کې وساته. او په دې سره پلار او زوی سره جلا سول، بې له دې چې خبر وي چې بیلتون به ډیر اوږد وي. اکبر خان بخارا کې بلد نه و، دی پر آس تیز روان و او غوښتل چې د سهار تر رڼا د مخه قراول بازار ته نږدې ځان ورسوي. نیت یې دا و چې په 2 شپو کې بلخ ته ورسیږي، خو قضا بل څه ورته ټاکلي و. اکبر خان د بخارا ختیځ کې د ګوګن ښار ته لا نه ورسېدلی چې یوې ډلې په آس سپرو سرتیرو چاپېره کړ. اکبر خان په ماته ازبکي پر سرتیرو غږ وکړ: من یولو چمن مرحمت مینی که چه رنگ، یعنی زه مسافر یم، لطفا پرېمږدئ چې تیر سم. ازبکو سرتیرو برید ورباندې وکړ او لاسونه او پښې کلک ور وتړلې. اکبر خان بیا د بخارا د تورو څاګانو مېلمه سو. دوست محمد خان سره بیا بختیاري وکړه او د بخارا د امیر د سرتیرو له منګولو ووت. د تیښتې په بیړه کې دوست محمد خان نه د روپیو کڅوړه لوېدلې وه او کله چې دی په شهر سبز کې چې د بخارا شمال ختیځ کې دی تم سو نو یوه روپۍ هم نه لرله. د دې لپاره چې د چا پام ځان ته نه کړي، دوست محمد خان د درویشي جامې واغوستې او د ښار په کنډوالو او جوماتونو کې به پټ ګرځېده. دوست محمد خان چې 2 کاله وړاندې د افغانستان پاچا و او د امیر المؤمنین لقب یې درلود، په شهر سبز کې د سوالګر په جامه تشه ګېډه ګرځېده. یو ورځ چې سخت وږی و، د یو هوټل مخې ته یې څو تنه ولیدل چې ډوډۍ خوري. لوږه په فکر غالبه سوه، ورنږدې سوه او په ټیټ غږ یې ورته ویل: مسافر یم، وږی یم، یو څه د خدای لپاره راکړي. څو شېبې تم سو او په مړو سترګو زهیر مخ یې په کټ ناستو خلکو ته وکتل، خو هغو غوږونه کاڼه واچول او هېڅ اعتنایي یې ورته ونه کړه. امیر دوست محمد که یو وخت پاچاهي کړې وه او بل وخت ورباندې د ژوند ترخې راغلې وې، خو هېڅکله ځان ورته دومره سپک او بېوزله نه و ایسېدلی. د په یوه خبره یو وخت د انسانانو د مرګ او ژوند پرېکړه کېده، خو نن یې ژړغونې غږ ته چا غوږ ونیولی و. دوست محمد خان څو نورې شپې هم په شهر سبز کې پټ و او بیا د بلخ په لور روان سو. افغانستان ته له بیرته راستنېدو سره دوست محمد خان له ځان سره پرېکړه کړې وه چې د انګرزیانو پر ضد به جهاد وکړي او په دې لړ کې که مړ هم سو نو شهید به سي. تر دې خوار او تریخ ژوند مرګ ورته ښه ښکارېده. د جهاد کولو د لیوالتیا یو بل لامل دا هم و چې امیر په بند کې یو ډول روحاني جذبې اخیستې وې او داسې یې ګڼل چې که د انګرزیانو پر ضد جهاد پیل کړي نو په الهي نصرت سره به بیرته خپل د لاسه تللی امارت وګټي. له شهر سبز نه وروسته دوست محمد خان سفر کې نورې سختې او کړاوونه هم رامنځته سول، خو هر څه چې و ځان یې روغ رمټ تر بلخ پورې ورسوه. دلته یې له ځانه سره پرېکړه وکړه چې د درویشي جامه به نه اغوندي. دوست محمد خان له افغانستان نه بهر سوالګري کولی سوه، خو دننه په خپله خاوره کې چاته سر نه ټیټوه. امیر افغانستان خپل جاګیر باله او افغانان ورته رعیت ښکارېدل، نو ځکه یې نسو کولی چې بې له اولوالامره بل څه ووایي. بلخ ته په رارسېدو سره سم دوست محمد خان د ښار گنج ته ورغی او د عثمان خان دکان ته ورنوت. عثمان خان دوست محمد خان وپېژنده او پر لاسو یې ورپرېوت. امیره، خدای دې معلوم کړي چې تا به داسې حالت کې وینم. دوست محمد خان اوږد سفر کړی و او اوږې او ستومان او خپل کوربه ته یې ویل: عثمان خانه، زه به نن شپه ستا مېلمه سم. امیر چې د عثمان خان مېلمستون کې ډوډۍ وخوړه او ارام یې وکړ نو ورته ویې ویل چې د بلخ حاکم ته خبر ورکړي چې امیر په ښار کې دی او غواړي ورسره وویني. هغه مهال د بلخ حاکم ایشان سعید محمد اوراق گوهري و چې د بخارا امیر ته بیعت کړی و. حاکم گوهري چې د شاه شجاع او د هغه د انګریز مشاورینو له اړخه ډیر اندېښمن و، دوست محمد خان ته یې غېږه پرانیسته او تود هرکلی وکړ. پر افغانستان د انګرزیانو د یرغل په غوبل کې د بخارا امیر خپله واکمني د افغانستان شمالي سیمو ته غځولې وه او د بلخ سیمه ییزو واکمنو هم د نصرالله خان بخارایي په نوم سکه وهلې وه.
واک ته له رسېدو وروسته شاه شجاع و میکناټن ته څو ځلې ویلي و چې شمال ته لښکرې ولېږي او بلخ او ځینې نورې سیمې بیرته د کابل بیعت ته راولي. میکناټن هم امیر ته مثبت ځواب ورکړی و، ځکه انګریزانو غوښتل چې له تزاري روسیې د مخه پر دغو سیمو او ان منځنۍ اسیا کې خپل نفوذ خپور کړي. د بلخ حاکم چې له دوست محمد خان نه د انګریزانو پر خلاف د جهاد خبره واورېده نو ډېر خوشحاله سو او د مرستې او ملاتړ ژمنه یې ورسره وکړه. له څو شپو میلمه پالنې وروسته د بلخ حاکم دوست محمد خان ته 200 اسونه، 55 ازبک سرتیري او یو څه پیسې ورکړي چې جهاد پرې پیل کړي او له دې سره سم د امیر دوست محمد خان د واک د بیرته نیولو جهاد پیل سو. د لومړی د مرکزی سیمو په لور وخوځېد او پر لاره پر هر کلی او جماعت پر خلکو غږ کاوه چې د کفارو پر خلاف په جهاد کې د سره یو ځای سي. دوست محمد خان یو وار بیا ځان امیر المؤمنین معرفي کاوه او خلک یې بیعت ته وربلل. که څه هم د امیر د پلویانو شمیر هره ورځ ډېرېده، خو امیر له هماغه پیل نه د خپلې پوځي تګلارې پر اغېزمنتوب شک درلود. د که سلګونه او زرګونه خلک هم پر ځان راټول کړي وای نو د انګریزانو د ټوپک او توپخانې په وړاندې هیڅ نه ګڼل کېدل. امیر پوهېدی چې افغانان په خپلو کې د جنګیالیو د شمیر په زور جګړه ګټي، خو له انګریزانو سره جګړه یوازې په بارودو ګټل کېدای سي. د انګریز جنګیالي د جګړې په قواعدو او تکتیک پوهېدل، خو افغانان چې به د جګړې په ډګر کې راښکاره سول نو هر یو به په خپل سر هرې خواته منډې وهلې او د الله اکبر چغې به یې وهلې. افغانانو په جنګ کې له خدایه مرسته او نصرت غوښته، انګریزانو جګړه په عقل او بارودو ګټله. د امیر دوست محمد خان جهاد په داسې حال کې پیل سو چې ایله یوازې یوه میاشت وړاندې د امیر ورور نواب جبار خان له ډېرې ناهیلۍ وروسته د امیر حرم ټوله کورنۍ انګریزانو ته تسلیم کړې وه. جبار خان ډېره موده د امیر انتظار وکړ چې ښایي له بخارا یا ایران نه خبر راسي چې کورنۍ ورسره یو ځای کړي، خو امیر تری تم و. جبار خان د امیر له کورنۍ سره د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لالهانده و او له ویرې بخارا ته هم سفر نه کاوه. ژوند ورباندې ډېر سخت سوی و، ځکه هر چا هر ډول تمه ترې کوله. دی اړ و چې له خلکو سره مصلحت وکړي، ځکه ویره یې لرله چې انګریزانو ته د دوست محمد خان د کورنۍ په اړه خبر ورنه کړي. هغو ملکانو او خانانو چې پخوا یې د امیر دوست محمد خان مخې ته د درناوي سجدې کولې، اوس یې د شړل سوي امیر ناموس ته سترګې سرې کړې وې. چا زر غوښتل، چا د امیر لور او چا بیا د انګریزانو انعام ته تمه لرل. له نواب خان سره نه زر پاتې و نه زور، هغه ستړی و. په ملکانو او خانانو د امیر د ناموس پر سپارلو یې انګریزانو ته تسلیمېدل باعزته وګڼل. لکه په خپله امیر دوست محمد خان چې له پردیو سوالګري ځان ته پیغور نه بلل، د امیر ورور هم پر خپلو افغانانو د امیر د حرم د ساتلو پوره اعتماد نه درلود. نواب خان د امیر دوست محمد خان له ماینو، مژندو او څو لوڼو او لمسیانو سره چې د ټولو شمېر یې تر 80 ډېر و انګریزانو ته تسلیم سو. میکناټن چې کله دوست محمد خان د حرم د تسلیمېدو خبر واورېد نو له ځانه سره ویل چې د بارکزیو ټغر یې د تل لپاره د افغانستان له سلطنت ته ټول کړ. انګریز استازي په دې ښه پوهېدی چې په افغانانو کې ناموس ډېر ارزښت لري او اکثره په دې باور دي چې مال تر سر جار سر تر ناموس. نو ځکه خو هیڅکله به د دوست محمد خان کورنۍ د انګریزانو پر خلاف سر اوچت نه کړي. که څه هم انګریزان په کابل او کندهار کې پوره واکمن وو، خو میکناټن او د هغه مشر سلاکار الکساندر برنس په افغانستان کې د امیر دوست محمد خان د حرم د خوندیتوب له اړخه ډاډه نه وو. برنس میکناټن ته ویلي و چې شاه شجاع ښایي د غچ اخیستلو په هڅه کې د دوست محمد خان ټوله کورنۍ ووژني. انګریز سلاکارانو پرېکړه وکړه چې د دوست محمد خان حرم د هند لودیانې ته واستوي چې د برتانویانو تر نیغې څارنې لاندې ژوند وکړي، او که چیرې په راتلونکي کې له دوست محمد خان سره د جوړجاړي یا تبادلې اړتیا پیدا سوه نو ترې کار واخلي. د امیر دوست محمد خان د جهاد له پیل نه وړاندې له ځینو غازیانو د انګریزیانو پر ضد په بریدونو لاس پورې کړی و. په دې لړۍ کې د 1840 کال د مۍ په میاشت کې شاوخوا 2000 غازیانو د انګریز ځواکونو پر هغه کاروان برید وکړ چې له کندهار نه د غزني پر لور روان و. دغه غازیانو په وران ډګر کې له ناانډوله پوځي ځواک سره مخامخ سوي وو او د سترګو په رپ کې 200 شهیدان سول، سلګونه پکښې سپک او درانه ټپیان سول او پاتې تیښته اړ سول. د 1840 کال د سپټمبر پر 18مه د دوست محمد خان سرتیري چې تقریبا ټول ازبک جنګیالي وو د بامیانو په هوارو مځکو کې د دشمن له ځواکونو سره مخامخ سول. که څه هم د دوست محمد خان پلوي جنګیالیو لوړ مورال درلود او د الله اکبر چغې وهلې، خو د محمول په څیر هغوی په داسې جګړې کې ښکیل و چې پایله یې له پیل نه څرګنده وه.
د انګریز ځواکونو د توپچي ټوپکوالو او منظمو سپرو او پیاده سرتیرو په وړاندې د دوست محمد خان جنګیالي هغه هم په هوارې مځکې او مخامخ جګړې کې په هیڅ شمیرل کېدل. د جګړې په لومړي ساعت کې د انګریزانو توپخانې او مردکیو د مجاهدینو نه تر 200 ډیر شهیدان کړل. دوست محمد خان چې د خپل ځواکونو لوړ طرفات او کړکېچن موقعیت ولید نو د شاتګ امر یې وکړ. دوست محمد خان که څه هم په لومړي جګړې کې ماتې وخوړه خو په دې هم پوه شو چې افغانان په اسانۍ سره انګریزان په جګړه کې نشي ماتولی. دوست محمد خان چې په بامیانو کې له انګریز ځواک نه ماتې خوړلې وه د جګړې په تکتیک پوه شوی و او له یرغلګرو لښکرو سره یې ځان په وچ ډاک کې نه مخامخ کاوه. پر غرونو او پیچلو لارو به یې سفر کاوه او خپلو پلویانو ته به یې ویل چې ټوله پر یو ځای سر راغونډ نسي. امیر نه غوښتل چې پلویان یې په یو وار دښمن په ناڅاپي برید کې تارومار سي. انګریزانو زوروره توپخانه لرله چې مخې ته یې هر ډول لښکر نسو ټینګېدلی. انګریز سرتیرو ټوپک لرل، ښه اسونه یې لرل او د جګړې په دود او دستور ښه پوهېدل. دوست محمد خان پوهېدی چې په 200 لوبغړو به نه انګریزانو ته قطعي ماتې ورکړي او نه به خپله بایللې واکمني بیرته وګټلی سي. دوست محمد په 19مه پیړۍ کې د موډرنو پوځي تجهیزاتو په زور پوه او له انګریز لښکرو سره د نیغ په نیغه جګړې پر پوچوالي سرخلاص و. خو امیر پر چرکي جګړې یو څه باور درلود چې د پلویانو ته یې تلفات لږ خو سیاسي او رواني ګټه ډیره درلوده. امیر غوښتل چې انګریزانو ته ثابته کړي چې دی د خلکو ملاتړ لري او شاه شجاع به ونسي کړی چې په یوازې توګه او په کراره پاچاهي وکړي. دوست محمد خان له تیر نه هم په جګړې ښه پوهېدی او په 1826 کال کې واک ته د رسېدلو د مخې ډېرې جګړې ګټلې وې. د بامیانو ماتې امیر ته دا ور زده کړل چې له انګریزانو سره جګړه باید چریکي او په غرنیو سیمو کې وسي چیرې چې دښمن ځواکمنه توپخانه او ټوپکیان له طبیعي خنډونو سره مخامخ وي. امیر په دې هم پوهېدی چې له انګریزانو نه جګړه الا په 200 او عام 200 مجاهدینو نسي ګټل کېدلی بلکې منظم ځواک، تجهیزات او ښې پوځي تګلارې ته اړتیا لري. همدغه و چې امیر له بامیانو نه د غوربند درې ته وخوځېد او له هغه ځای نه کوهستان ته د تلو تکل وکړ. میر مسجدي و امیر ته لیک استولی و او بلنه یې ورکړې وه چې کوهستان ته ورسي. امیر د شاه شجاع او د کوهستاني ملایانو له اختلافاتو خبر سوی و خو پوره ډاډ نه درلود چې هغوی به د په ملاتړ د انګریزانو خلاف جهاد ته ملا وتړي. د کوهستاني ملایانو په ځانګړي ډول د مسجدي ورونو د انګریزانو د یرغل پر مهال له انګریز ایجنټانو سره هوکړه کړې وه چې په کال کې د 50,000 روپو په بدل کې به دوست محمد خان پر ضد خلک وپاروي. دوی په خپل لفظ ودرېدل او د انګریزانو د یرغل پر مهال د شمالي سیمو خلک د دوست محمد خان پر ضد قیام ته ودرول. خو انګریزانو خپله ژمنه ونه ساتله او کوهستاني ورونو ته یې پیسې ورنکړې. د جمعې په خطبې کې د شاه شجاع د نوم نه اخیستل هم په اصل کې د مسجدي ورونو یو ډول ګواښ و چې شاه او انګریزانو ته وکړ. خو د میکناټن تګلاره د مزدبګیرو خانانو او ملکانو شمیر کمول و نه ډیرول، نو ځکه خو یې د پولې خشته د امام ګواښ سپک واچوه. مسجدي ورونو په کوهستان کې عملا د جهاد اعلان نه و کړی خو د شاه مشروعیت ته سپکاوی کړی و. کوهستان ته له تلو وړاندې امیر دوست محمد خان د تګاب او غوربند له مشرانو سره مشورې وکړې او په دې کې د تګاب مشر رجب خان ډاډ ورکړ چې د شمال پرګنې د تر مشرۍ لاندې جهاد ته چمتو دي. امیر د کوهستان پر لور وخوځېد. میکناټن ته چې کوهستان ته د امیر د حرکت خبر ورسید نو سملاسي د امیر د پلان د شنډولو په موخه خپل 2 جاسوسان کوهستان ته ولېږل چې میر مسجدي پخلا کړي او له انګریزانو سره د امیر په ژوندي نیولو کې مرسته وکړي. میکناټن خپلو جاسوسانو ته ویلي و چې میر مسجدي ته ووایي چې د همکاري په بدل کې به دی بیرته د پولې خشتي د مسجد امام وټاکل سي او مالي مرستې به هم ورسره وسي. خو د میکناټن د جاسوسانو له رسېدلو وړاندې د انګریز ځواکونو یوې ډلې په کوهستان کې په تېروتنه کې د میر مسجدي پر کور برید وکړ. د کورنۍ څو غړي یې ووژل او کور ته یې اور واچاوه. په خپله میر مسجدي هم په دغه برید کې ټپي سو خو د خپلو پلویانو په مرسته په تیښتې بریالی سو. دغه تېروتنه د انګریزانو لپاره ډیره ګرانه پرېوتله او مسجدي خان لوړه وکړه چې د انګریزانو تر ماتولو به له جهاد نه لاس وانخلي او میر مسجدي او انګریزانو دښمني بیا هیڅکله په دوستۍ بدله نه سوه. امیر دوست محمد خان چې له بامیانو حرکت وکړ نو پر هر ځای چې یې دمه کول خلک به پرې راټولېدل او د جهاد ویناوې به یې اورېدلې. په غوربند کې امیر خلکو ته ویل که تاسو د خدای په لاره کې جهاد وکړئ نو نه یوازې چې په دې فاني دنیا به سرخرویه سي بلکې آخرت به مو هم روښانه سي. شاه شجاع د کبارو ګوډاګی دی او په وړاندې جهاد کول پر هر مسلمان داسې فرض دی لکه لمونځ چې دی. د امیر له جهادي خبرو وروسته به خلکو د الله اکبر نارې وهلې او یو په یو به ورتلل چې د امیر لاسونه ښکل او بیعت یې وکړي.
امیر ته په هر کلی او هرې سیمې کې ښه راغلاست ویل کېده او د پلویانو شمېر یې زیاتېده. چا به توره چا به چاړه راخیستې او غوښتل چې د امیر له جهادي کاروان سره یو ځای سي. هر چا غوښتل چې په دې دنیا غازي او په بله کې جنتي سي. هغوی چې له مجاهدینو سره عملا نه یو ځای کېدل نو په بل ډول به یې له جهاد او امیر نه ملاتړ کوه. چا به مجاهدینو ته ډوډۍ او اوبه ورکولې او چا به نینې وچه میوه او د لاندې غوښه ورکوله. د 1840 کال په سپټمبر او اکتوبر میاشتو کې امیر له غوربند درې نه نیولې بیا تر پنجشیر پورې د شاه شجاع او انګرېزانو پر خلاف څو چریکي بریدونه وکړل. څو شا پلوي په یو کلي کې وژلي، څو یې په بل کلي کې. دلته یو پل وران کړی، هلته یو کورس وځلی. خو له هر برید وروسته د بریا پر ځای امیر د بېوسۍ احساس کوه او د خپل جهاد په اړه یې شک ډېرېده. د به له ځانه پوښتل دا بریدونه به څومره دوام وکړي؟ که انګرېزان شمال ته لښکرې راولېږي زه به بیا چېرته تښتم؟ امیر د خپلې اسیرې کورنۍ له اړخه هم ډېر اندېښنه لرله او فکر یې کاوه چې که دی په جګړې کې یو څه پرمختګ هم وکړي نو انګرېزیان به یې کورنۍ د پر خلاف وکاروي. امیر د خپل ګران زوی اکبر خان په هکله هم ډېر خواشینی و چې بیا د بخارا د ظالم امیر په بند کې ایسار سوی و. کله به یې له ځانه سره ویل اکبر به یې څومره شکنجه کړی وي چې زما د تیښتې راز ورته ووایي. امیر دوست محمد خان چې وخت یې د کابل او کندهار واکمني د تورې او جګړې په زور ګټلې وه، اوس له جګړې یو ډول خواطوری سوی هم و. دی که په بین الافغاني جګړو کې غښتلی او برلاسی و، خو له انګرېزانو سره په جګړه کې بې له ماتې خوړلو بل څه نه لیدل. امیر د بخارا د تورو څاګانو خواریو هم روحاً سخت ربړولی و او تل ورسره دا ویره وه چې بیا اسیر او بندي نه سي. امیر په دغو تکو تورو او نمجنو څاګانو کې د مرګ خوند څکلی و. یو ورځ چې سخت ناجوړه و او 2 وخته ډوډۍ هم نه ورکړل سوې، امیر وژړل او له خدای نه د مرګ خواست وکړ. امیر که څه هم د 48 کالو و، خو ځان یې ستړی، ستومانه او ضعیف احساساوه. زندان روحاً مات کړی و. دوست محمد خان چې کله پر واک و، له الکساندر برنس او نورو خبرچانو نه یې په لودیانه کې د شاه شجاع د استوګنې په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. دښمن ژوندی و او امیر غوښتل چې وپوهیږي د سدوزو شهزاده د انګرېزانو په اسارت کې څه ډول ژوند لري. د قدرت په شخړه کې ورور خپل ورور او زوی خپل پلار وژني، خو امیر حق پک و چې انګرېزانو شاه شجاع لکه میلمه پاللی و. که د سدوزو او بارکزیو جګړه وه یا د قدرت هره بله جګړه، افغانانو او د سیمې نورو واکمنو د سیال او دښمن په وړاندې یو څه چې هیڅ نه لرل هغه صله رحم و او بخښنه وه. خو د انګرېزانو چلند بل ډول و. آن مات سوي او اسیر سوي دښمن نه ژوندی ساته. دوست محمد خان په 1919 کال کې له شمال نه بخارا ته په دې تمه پناه یوړه چې دی هم د شاه شجاع په څیر چې د انګرېزانو میلمه و د بخارا د امیر میلمه سي. خو د بخارا امیر د انګرېزانو په څیر دور اندیش نه و. یوه شپه امیر خوب ولید چې د په لاسونو کې یو اوږد پړی دی. د پړي یو سر د امیر د ټولې کورنۍ په غاړه تړل سوی او بل سر یې د اکبر خان په غاړه کې و. امیر پر آس سپور دی او پړی له ځانه سره کشوي. خو د آس له هر ګام سره د امیر د کورنۍ د غړي چغې پورته کیږي. آس چې ودرېږي نو چغارې هم بندې سي. خو بیا چې امیر آس مخې ته کړي نارې سورې وخېږي. امیر له ځانه سره د خوب تعبیر داسې وکړ چې له جهاد نه لاس واخلي او د خپلې کورنۍ د خلاصون چاره وکړي. د خوب تعبیر آني او فوري پرېکړه نه وه، بلکې د امیر د اوږدو ارزونو او سنجش پایله وه. د نومبر د میاشتې پر 4مه هوا ډېره سړه وه او د کابل پر اسمان تورو وریځو د واورې د اورېدلو وړاندوینه کوله. امیر دوست محمد خان له خپلو 4 نږدې ساتونکو سره پوره ورځ پر آس سفر کړی و. له ټول بدن نه یوازې پر مخ د سړې هوا نښه لګېده. باړخوګانې شیرچای سوي وه او په سترګو کې د یخنۍ اوښکې لیدل کېدې چې په تیاره کې سترګو ته یو ډول خطا ایستونکې ځلا ورکوله. امیر ډېر وارخطا و او خورا ژر ژر یې نه پاسېسته. امیر که څه هم چوپ و، خو له هر نفس سره به یې سپین لوګي له خولې راوته. له کابل نه د امیر له تیښتې څه کم 2 کاله تېرېده. د خورا سختو کړاوونو کلونه، داسې کلونه چې پیښو یې دوست محمد خان کې ژور بې ساري او تلپاتې بدلون راویستلي وو. یوازې د همدغه تېر کال د پیښو له کبله امیر پخوانی امیر نه و. کابل ښار ته رانوتلو سره د امیر د زړه درزا نوره هم چټکه سوله او ساه یې لنډه لنډه کېدله. امیر له ورایه وېرېدلی هم ښکارېده. هره شیبه یې پر ځان د چا د ناببره چغې یا وارې ویره لرله. کابل ښار په ماښامنۍ تیاري کې لا پوره نه و ډوب سوی او له لرې او نږدې د ماښام د اذان غږ اورېدل کېده. له یو څه مزل وروسته د امیر له ساتونکو نه یوه د آس پر تشو پښې وټکولې او تر نورو په ځغاسته د مخه سو او بیا څو شېبې وروسته د یوې سترې دروازې مخې ته ودرېد. پر آس سپور دروازې له ساتونکو سره څو خبرې وکړې او بیا یې څټ ته ولاړو،
څلورو اسانو ته په لاس اشاره وکړه. د امیر د زړه دربا تر بل هر وخت ډېره سوه. دی هېڅکله پخوا دومره نه و وېرېدلی. ان کله چې د بخارا په تور څا کې بندي و، ان کله چې یو کال وړاندې له کابل نه تېښته کوله. څه به وسي؟ امیر نه پوهېده او خپل ژوند یې ټول په بخت سپارلی و. په دروازې کې غږونه ډېر سول، د ساتونکو شمېر او رڼا هم ډېره سوه او څو شېبو کې د دروازې له هاخوا د شپېلیو غږونه اوچت سول. یوه شېبه د امیر ساه ودرېده. داسې وګڼل چې ګواکې سپاهیانو ته د جنګ امر وکړل سوی و. یو وار یې فکر وکړ چې د آس مخ راوګرځوي او وتښتي، خو بیا یې له ځانه سره وویل چې چیرې ولاړ شي. امیر شاته هېڅ نه و پرېښي، هېڅ څوک یې نه لرل. له دغه ځایه اصلا تېښته ناممکنه هم ښکارېده. همدغه مهال پر اسونو سپاره 4 سپاهیان په بیړه د امیر خواته را روان سول او د سترګو په رپ کې شاوخوا پرې راټول سول. یو سپاهي بې له دې چې روغبړ یې احترام وکړي په فارسي ژبه او په لوړ غږ وویل د پشت ما حرکت کنید، او بې له دې چې بله خبره وکړي بېرته دروازې په لور رهي سو. امیر او دریو ساتونکو یې هم پر اسانو پښې وټکولې او سپاهي پسې روان سول. هر څومره چې د کلا دروازې ته نږدې کېدل هغومره رڼا او غږ و ژغ زیاتېدی. امیر چې یو څه پر خپلې ویرې غالب سوی و او د زړه درزا یې لږ سوکه سوې وه، له ځانه سره ویل توکل علی الله، هر څه چې وسول. د کلا دروازې مخې ته ګڼ شمېر سپاهیان راټول سوي وو، خو دروازه لا تړلې وه. کله چې د امیر مخې ته روان سپاهي دروازې ته ورسېد نو لکه فنر له آس راوغورځېد او د سپاهیانو په ډله کې ولاړو 2 تنو ته یو څه وویل او بیا د امیر په لور اشارې وکړې. د سپاهیانو په ډله کې یو انګریز و چې کیڼ لاس ته یې هندو ژباړونکی ولاړ و. ژباړونکی چې په فارسي پوهېدی او د انګریز خوا کې داسې جوخت و چې تا به ویل د وجود 2مه برخه یې ده. امیر حیران و چې له آس راکښته سي او که نه. په دې هم نه و خبر چې مخې ته یې په ولاړو کسانو کې څوک دي، آیا کوم یو مشر دی چې د درناوي لپاره یې له آسه کښته سي. انګریز د امیر د آس خواته ورغی او غږ یې وکړ السلام علیکم، خوش آمدید، خوش آمدید. او بیا خپل ژباړونکو ته څه ویل او ژباړونکي ویل آیا شما دوست محمد خان هستید؟ امیر ورته ویل السلام علیکم، بله بنده امیر دوست محمد خان هستم. دوست محمد خان دا مهال د هیڅ ځای او د هیڅ چا امیر نه و، خو ټولو امیر باله. انګریز سپاهي بیا خپل ژباړونکي ته یو څه ویل او هغه دیوارې شاته سپاهیانو باندې په اردو غږ وکړ چې مشل آګې بړاو. سپاهیانو د امیر شاوخوا په مشلونو روښانه کړه. انګریز چې د امیر مخې ته په ځیر کتل څو ځلې په لوړ غږ ویل خوش آمدید، خوش آمدید. امیر ته دا خبره عجیبه نه ښکارېده چې یو انګریز کابل کې دته ښه راغلاست وایه. کابل کې په هغه ښار کې چې 2 کاله وړاندې دته پکې د امیر المؤمنین لقب ورکړل سوی و، هغه ښار چې د له سدوزو نه د تورې په زور ګټلی و. ښه راغلاست په دې و چې امیر دوست محمد خان انګریزانو ته ښه راغلاست نه وویلي، د هغه پر ضد یې د جهاد اعلان کړی و. انګریز چې د امیر د هویت په اړه ډاډه سو نو مخ یې شاته کړ او په هیجاني غږ یې وویل میک وے فار د ګیسټ، اوپن د گیټ. او ژباړونکي ورپسې په اردو او فارسي ژبه وویل مهمان के लिए रास्ता बनाइए, दरवाजा खोलिए, را برای مهمانا باز کنید, دروازه را باز کنید. امیر چې له آس سره کلا ته ننوت نو چار چاپیره پرې سپاهیان راټول سول. کرار د تماشچیانو شمیر ډیره ده، ترڅو چې د امیر آس ودرېد. که څه هم توره شپه وه خو شاوخوا دومره مشلونه و چې د امیر شاوخوا ته سپینه ورځ ښکارېده. ځینې سپاهیان او د چوڼۍ نور منتظمین په بیړه دې خوا هاخوا ګرځېدل او د امیر نوم په هره ژبه و. څو شېبو کې په انګړ کې ولاړو خلکو څو تنه مشل په لاس سپاهیانو ته لاره پرانیسته چې د دوست محمد خان خواته ورسي. 3 انګریزان چې شاوخوا یې مشلداران روان وو د امیر د آس مخې ته ودرېدل او یوه یې په سوچه فارسي غږ وکړ اعلی حضرت دوست محمد خان خوش آمدید وفرمایید. او له دې خبرې سره سم د امیر مخې ته تعظیم وکړ. امیر یوه خبر هم ونه کړه او سملاسي له آسه راکښته سو او د انګریزانو په اشاره د انګړ ختیځ لور ته روان سو. ویلیام میکناټن اوږده او ستومانه ورځ تېره کړې وه. د 1840 کال د نومبر 4 د چهارشنبې کری ورځ له شاه شجاع سره تېره کړې وه. سبا ته شاه پرانیستی دربار درلود، خو وار د مخې له اندېښنه لرله چې خلک به ترېنه د امیر دوست محمد خان او د جهاد په اړه په تېرو 3 میاشتو کې میکناټن شاه ته تل ډاډ ورکوه چې دوست محمد خان به د بغاوت او جګړې جرأت ونه کړي او په هر حال کې به ډېر ژر ونیول سي. خو دوست محمد خان چریکي بریدونه او د جهاد اعلان میکناټن هم اندېښمن کړی و. انګریز استازي له دې کبله هم اندېښنه کوله چې ډلې ورته امر وکړي چې لګښتونه لږ کړي او هند ته د لښکرو د بیرته ستنېدلو چمتووالی ونیسي. میکناټن خپل مرستیال او سلاکار الکساندر برنس ته ویلي و زموږ پوځي او مالي شاتګ به امیر او پلویان نور هم وهڅوي چې جهاد ته زور ورکړي.
میکناټن اټکل کاوه چې دوست محمد خان به ډیر ژر د کوهستاني ورونو په مرسته د کابل په شمال کې پراخې سیمې تر ولکې لاندې راولي او له هغه ځای نه به پر کابل غلچکي او چریکي بریدونه ډیر کړي. همدغه ورځ میکناټن فکر کاوه چې لارډ اکلند ته لیک واستوي او ترې غوښتنه وکړي چې د جګړې لګښت کم نه کړي او پوځیان هم د دوست محمد خان تر پوره ماتولو پورې په افغانستان کې پرېږدي. په داسې حال کې چې انګریز استازي د دوست محمد خان د بری د ویري ماتم نیولی و، ناببره خبر ورغی چې امیر په کابل کې د انګریزانو پوځي چوڼۍ ته راغلی دی. د دې خبرې په اورېدلو سره میکناټن لکه په نر څوکۍ نه وغورځېد. یوه شېبه یې فکر وکړ چې ګواکې امیر له خپل لښکرو سره په چوڼۍ باندې برید کړی، خو خبرچي ورته ویل چې امیر یوازې دی، امیر په یوازې سر دلته راغلی دی. خبرچي په هیڅو سترګو ورته کتل او ځواب یې نه درلود. بیا یې وپوښتل اوس چیرې دی؟ په کرول کې. رای ولی او په خپله هم د خبرچي سره له دالان نه راووت. خبرچي په منډه د کراول خواته ولاړ، خو میکناټن د دالان مخې ته یو څو شېبې ودرېد او بیا پر ساتونکو امر وکړ چې مشلې راوړي. مشلدارانو د دالان مخه روښانه کړه. میکناټن دوې سترګې د کراول خواته نیولې وې، کله به یې پر یوه او کله به یې پر بلې پښې فشار اچوه. یو څه به مخې ته سو او بیرته به شاته سو. میکناټن یوازې د امیر انځور لیدلی و، خو په خپله هیڅ کله ورسره مخامخ سوی نه و. د امیر د زړورتیا، جنگي تدبیر او تیز هوش په اړه له ډېرو اورېدلي و. له ځانه سره ویل امیر دا څه جم جوړ کړی؟ آیا تسلیم کیږي که د سولې لپاره راغلی دی؟ آیا په رښتیا امیر راغلی که کوم بل څوک یې رالیږلی دی؟ انګریز استازي په دغو پوښتنو کې و چې د قراول له لور نه څو کسه راښکاره سول. 3 کسه و چې شاته یې 2 مشلداران ساتونکي وه. امیر د 2 انګریز منصبدارانو په منځ کې